دغه ورځ چې لالا په ژوند کې خپل یو ډېر لوی کردار و او ادا کړی هم دی. لالا چې کله زه جیل کې وم د ده د شهادت خبر راغی نو ملګري د چا په ذریعه سره چې کېدای شي ته داسې وکړي چې د ده په جنازه کې کراچۍ کې نورالله دې پیغام راکړی و چې شرکت وکړي، خو له بده مرغه هغه خبره یې نه ومنله. نظامیه چې کومه وه یا نور څوک چې ما لالا اخري دیدار مې نه وکړ. او یوه ورځ یې د نوکران دې هلته چې کوم وي هغې نه ما پوښتنه کوله، هغه دا ویله چونکې هغه کس دی یا مروت دی هغه نوکري، بیا ده وی چې موږ دومره ټیم ورسره تېر کړ یو فون بغیر د ده د کام د خبرې نه یا چا د رابطې نه ده دغسې فون نه دی کړی چې چا سره یې ګپ لګولی وي. همیشه به دی د کام او د خپل ولس سره په رابطه کې و. نن داسې وخت هم راغی چې دی د موږ سره نه دی موجود، موږ په ټولو باندې دا وخت را روان دی، خو شکر موږ په دا خبره باندې کوو او فخر پې کوو چې که ده نه دی موجود د ده سوچ او فکر، د ده جرأت، د ده نظریه، د ده پښتون قام دپاره چیغه و د دې خاورې دپاره محبت د موږ سره موجود دی. د دومره په لاکونه انسانان د ده په جنازه کې شرکت کول او بیا د وقتاً فوقتاً د مختلفو سیمو پښتانه نور قومونه راتګ و د ده په قبر رازیرول. ټیک شو دی جسماني طور باندې موږ سره نه دی موجود، خو فکري طور باندې، نظریاتي طور باندې، سیاسي طور باندې موږ سره دی موجود دی. نن هم چې ده به کومې خبرې کولې په کوم هاوس کې به یې کولې، نن په ټول هر کوم یو د پریس ملګري و هر څوک و هغې کې دی واضح او هغې وویلل چې یو عثمان دی چې خپل سوچ او فکر د کام مخته کښېږدي او دا هم ښکاره خبره وه چې ډار خوف او دا شی نه و پکې، ولې چې همیشه دپاره چې کوم یو کس نظریاتي طور باندې مضبوط وي په ذهن کې مضبوطه ذهني طور باندې دی مضبوط وي، هغه بیا د دې شیانو نه د ډار نه خوري، ولې چې هغه ضمیر مطمئن وي، هغه خپل سوچ فکر مطابق مطمئن وي چې زه څه کوم دا په حقه کوم، په صحیح لاره باندې روان یم. زه ډېرې خبرې نه درته کوم، نور مشران هم ولاړ دي، خو دا زه وایم چې موږ په فخر پې کوو. که دی نن په قبر کې دی خو موږ قبر ته ولاړ یو او ده ته اوس هم وایو بیا هم وایو او دا به په تاریخ کې وي چې ستا په هر فعل باندې د ستا په هر قدم باندې موږ فخر کوو او ته د موږ دپاره فخر یې او راتلونکی نسل او تاریخ به په تا باندې فخر کوي او په تاریخ کې ستا لیکل به د یو بهادر انسان، د بهادر پښتون او داسې پښتون چې دی په ډېر بېوسه وخت کې د ظالم جواب ویلی دی.